په دې ویډیو کې به تاسې واورئ چې ولې جنرال موبین یو ځل بیا نیول شوی ده او څه ډول نیول. همدارنګه د افغانستان د برېښنا وزیر ښاغلي مولوي عبداللطیف منصور ازبکستان ته د سفر په اړه او د هغه د سفر د لاسته راوړنو همدارنګه د افغانستان د برېښنا په اړه راپور واورئ. دومره نور دی احسان پیټې په سر بار، دومره نور دی احسان پیټې په سر بار دی، احسان پیټې په سر بار، دومره نور دی. بله په دې اړه وضاحت ورکړ او ویې ویل چې نظام هیڅ کله هم داسې کار نه کوي او نه یې دا د دې لپاره نیولې چې ګواکې د پاکستان پر ضد یې ولې خبرې کړي او نظام هیڅوک هم په دې جرم نه پلار حیثیت لري. طبعا که موږ نه یوه خطا کېږي، موږ نه یوه ګناه کېږي او یا داسې یو راپور نظام ترلاسه کوي د موږ پر حمدالله چې د کوټې نورزی ده او د قندهار والي حاجي وفا هم د قندهار نورزی ده. په افغانستان کې څرنګه په هغه باندې کار وکړو. دومره نور دی احسان پیټې په سر بار، دومره نور دی احسان پیټې په سر بار کړم چې د ژوند پیاله چپه په سره انګار کړم دومره نور دی احسان پیټې په سر بار، دومره نور دی احسان پیټې په سر بار کړم. که تعبیر ستا د رضا ورباندې وکړې، که تعبیر ستا د رضا ورباندې وکړې، زه به غوښې او هډونه له تا زار کړم دومره نور دی احسان پیټې په سر بار، دومره نور دی احسان پیټې په سر بار کړم چې د ژوند پیاله چپه په سره انګار کړم دومره نور دی احسان پیټې په سر بار، دومره نور دی احسان پیټې په سر بار کړم. د عشق راج دې زما د زړه په محور څرخي، د عشق راج دې زما د زړه په محور څرخي. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان اسلامي امارت هغه مبارز چې په داسې وخت کې د اسلامي امارت غږ اوچت کړ چې نور یې د غږ اوچتولو څخه عاجز و. ښاغلی جنرال موبین داسې اوازې دي چې ګنې جنرال موبین یو ځل بیا قندهار ته غوښتل شوی ده او هلته د قندهار والي حاجي وفا په امر بندي شوی ده، خو دا خبره تر اوسه دقیق او تایید شوې نه ده چې ګواکې رښتیا دي داسې وي، بلکې یوازې د اوازې په حد کې ده. له دې څخه وړاندې هم 2 ځلې جنرال موبین نیول شوی و. ښاغلي جنرال موبین پسې څو ورځې وړاندې د کوټې د جمعیت اسلامي مشهور غړي حافظ حمدالله خبرې کړې وې. هغه په دغه لنډ ویډیو کلیپ کې د اسلامي امارت څخه غوښتنه کړې وه چې جنرال موبین دې بند کړي ترڅو د 2 هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې نشي. په آخر ځل کې جنرال موبین څو ورځې وړاندې نیول شوی و، خو دا چې ولې نیول شوی و ځینې ویلي وو چې د جنرال موبین د هغه ویډیو له امله نیول شوی و چې د پاکستان ته تلونکو اوبو په اړه جنرال موبین ویلي چې دا ډیزل دي، خو ښاغلي جنرال موبین خپله په دې اړه وضاحت ورکړ او ویې ویل چې نظام هیڅ کله هم داسې کار نه کوي او نه یې دا د دې لپاره نیولې چې ګواکې د پاکستان پر ضد یې ولې خبرې کړي او نظام هیڅوک هم په دې جرم نه نیسي چې ولې یې د پاکستان پسې خبرې کړي دي. ښاغلي جنرال موبین په دې اړه خپله زیاته کړه. طبعا که موږ نه یوه خطا کېږي، موږ نه یوه ګناه کېږي او یا داسې یو راپور نظام ترلاسه کوي د موږ په رابطه باندې که موږ ګناه او خطا کړي هم نه وي
راپور د سی وی ناغوي کولای شي چې موږ نه پوښتنه وکړي. الحمدلله زه ټول افغانانو ته ډاډ او اطمینان ورکوم چې زه په کوم ګناه په کوم جرم په کوم هغه باندې بندي شوی خو نه یم. البته که څه وخت له مشرانو سره یا له هغوی تر څارنې لاندې وم نو د ما عزت شوی د ما قدر شوی هېڅ کوم داسې مشکل نه و. نو بس نظام هر چا ته لاس اچولی شي. وخت چې د دفاع وزیر مره نشته خطاب صاحب محترم نه پاکستان موږ ته دومره اهمیت لري او نه د موږ مشرانو ته لري. البته پاکستان زموږ یو ګاونډی هیواد ده خو د پاکستان په رابطه باندې هیڅ کله نظام کوم افغان ته نه څه وایي او نه د پاکستان په رابطه داسې کومه خبره شته. په دې چې هغه ډېر خلکو ښه لګېدلی و چې دا اوبه ډیزل دي داسې یو شی ویلي او دا ولا داسې دي هغه د موږ په افغانانو هم خو دا چې یو ځل بیا جنرال مبین ولې نیول شوی ده تر اوسه هغه پوښتنه ده چې ناځوابه پاتې ده. خو ځینې داسې اوازې دي چې ګواکې جنرال مبین د هغه څرګندونو له امله نیول شوی ده چې د حافظ حمدالله په وړاندې کړې وي. حافظ حمدالله چې د کوټې نورزی ده او د قندهار والي حاجي وفا هم د قندهار نورزی ده. خو دا هغه څه دي چې تر اوسه نه دي تایید شوي. خو دا چې جنرال مبین بار بار نیول کېږي او بیرته پرېښودل کېږي په دې اړه باید جنرال مبین او دولت ملت ته ښکاره ځواب ورکړي چې ولې او د څه لپاره نیول شوی. ځکه په دغه ډول نیول او بیرته پرېښودل د خلکو په ذهن کې پوښتنه راولاړوي او هغه خلک چې وایي جنرال مبین یې د دې لپاره نیولی چې د پاکستان پر ضد یې خبرې کولې د دې له امله نیول شوی ده. حافظ حمدالله د جمعیت علماء اسلام د فضل الرحمن د ډلې ګوند غړی ده. د پاکستان د دغه ګوند یو بل غړی شیراني چې په اسلامي امارت په نقد کولو باندې مشهور دی. دغه کس په اسلامي امارت باندې ډېر توند نقدونه کړي دي او د اسلامي امارت مبارزه یې ناحقه او ناروا بللې ده. ان د اسلامي امارت استشهادیانو ته یې خرمرګې ویلي دي. راځو یو بل خبر ته چې د افغانستان د اسلامي امارت د برېښنا او اوبو وزیر مولوي عبداللطیف منصور ازبکستان هیواد ته له سفر څخه بیرته راستن شو. ښاغلی مولوي عبداللطیف منصور په دغه سفر کې د ازبکستان سره د افغانستان د وارداتي برېښنا د 2023 کال پورې نوی تړون تمدید کړ. همدارنګه یې د افغانستان د برق په اړه د ازبکستاني لوري سره ځینې نورې ګټورې خبرې هم کړې دي چې تر ټولو مهمه یې د نورالجهاد سب سټیشن بیا رغونه ده. ښاغلی مولوي عبداللطیف منصور د خپل دغه لنډ سفر په اړه وایي پاکستان تر 2.5-3 پورې کندهار او دغو ولایتو ته برق ورکول شي. نو په دې اساس باندې زموږ دغه هیئت تللی و، هلته ډېرې ښې ګټورې خبرې وشوې. هغه د خبرو هغه ښه اړخ دا و چې هغو موږ ته اطمینان راکړ چې هم د نورالجهاد په طرف کوم لاین ځي او هم دا 1500 کیوي موږ چې دي موږ په خپله خاوره کې رسولي دي او دا چې په افغانستان کې څرنګه په هغه باندې کار وکړو موږ په دې